ګورم چې موږ کې تفاوت د کم او زیات څومره دی. تا څومره ګټه وکړه ما کړې بیلات څومره دی. خپل تندي او د تقدیر په لیک مو صبر وکړو. اوس سوچ کوه چې مې یقین د خدای په ذات څومره دی. او زړه ته مې کله کله بس دومره کتوله راشي. زړه ته مې کله کله بس دومره کتوله راشي چې خفه څومره دی، روغ څومره دی او مات څومره دی. او یاد دې شي ما به وې رقیب او ما کې څه فرق دی. یاد دې شي ما به وې رقیب او ما کې څه فرق دی. تا به وې فرق ته حجرې او د جومات څومره دی. او په خپلو اوښکو او خولو هم ارشد نه مړېږي. په خپلو اوښکو او خولو هم ارشد نه مړېږي. ته څه خبر یې تږې ستا د ملاقات څومره دی. د بل غزل څه شعرونه دي چې وایي قدم په قدم خوري د تندکونو مړنې دی. زما جون خو په ما د ازمیښتونو مړنې دی. او دا نه ګوري چې مینه هم محتاجه د تقدیر وي. دا نه ګوري چې مینه هم محتاجه د تقدیر وي. ارمان خو مې بس ما نه د سوالونو مړنې دی. او زه هم ګورې مفتي یم د مینې په مذهب کې. زه هم ګورې مفتي یم د مینې په مذهب کې. څه وشو که ناسخ د دلیلونو مړنې دی. او قسمت را نظرها که بېله کړې شیرینې ده. قسمت را نظرها که بېله کړې شیرینې ده. خمت مې د فرهاد په شان د غرونو مړنې دی. او څه ووایم که ما سره وي اوس غم وي یو چم کې. څه ووایم که ما سره دې اوس غم وي یو چم کې. ماشوم خو ستا د کلي د شکونو مړنې دی. او پټی خو پرې اکثر د چا یادونه راشي کېږدي. پټی خو پرې اکثر د چا یادونه راشي کېږدي. دا وخت خو بس په زړونو د پرخرونو مړنې دی. او ارشد د یار په سر بیا رقیبانو سره کېښول. ارشد د یار په سر بیا رقیبانو سره کېښول. پوهیږي چې بیلي خو د شرطونو مړنې دی. ګرانو مینوالو کلامونه ورسره د ارشد جان شاهکار صاحب. ډېره مننه. والسلام.